د بلخ ولایت د نهرشاهي ولسوالۍ په فردوسي ښارګوټي کې د یو ابتدایي ښوونځي د ودانۍ د جوړولو چارې د افغانانو له پوهنې څخه د ملاتړ لپاره مؤسسې لخوا د دغه ولایت د پوهنې ریاست سره په همکارۍ پیل شوې. دا ودانۍ په 2 پوړونو کې جوړیږي چې لګښت یې 1,60,000 امریکایي ډالر اټکل شوی دی. این مکتب حدود 450 شاگرد داره، حتی بیشتر هم میشه به دلیل از کمبود صنف داشتن. به لطف خدای رحمان این صنف هم که اعمار شوند انشالله که تعدادشان بیشتر خواهد شد و تمامی از اینا از این محل از این منطقه است و حتی از منطقه پایین هم میجه میاین که شامل دخترها و پسرها می باشه. پروژه‌ای را که به لطف خدا امروز تهدا بشه سنگش من حیث افتتاحیه میگذاریم، شامل 6 صنف میشه و بودجه کلی و عمومی از 1,66,000 دلار می باشد. 1.5 جریب زمین هستند که 2 تعمیر 4 سمپی یعنی غیر معیاری قبلا از طرف ممی مؤسسه برشان اعمار شده بود که فعلا 6 سمپی در 2 منزل با تجهیزات و 4 غرفه مبرز اعمار می گردد. د دې پروژې د بنسټ ایښودو په مراسمو کې د بلخ ولایت د پوهنې رئیس او یو شمېر نورو د هیواد له پوهنې څخه د ملاتړ په برخه کې د بنسټونو رول مهم وباله او له نورو کورنیو او نړیوالو بنسټونو یې غوښتل چې د ښوونځیو په جوړولو کې پراخه ونډه واخلي. زه د دغه مؤسسې نه چې دلته کار شروع کړی دی د دوی شکریه ادا کوم. الله پاک دې ورته ډېر خیر ورکړي. یگانه که ما این ساحه را دیدیم و بالاخره شما در کوشش هستین که افتتاح مکتب خود بکنین و اولادهای خود به تعلیم تشویق بکنین. یقینا یک دستاورد کلان به ما شما هستند. کسایی که در این کار کوشش کردن و در این کوشش هستند که این مکتب را به سر برسانن، هر کسی که باشن، هر دوستی که باشن، هر کلان قومی که باشن، به خاطر آخرت ذخیره ایشان را بگردانن خداوند تعالی. ورته مهال د فردوسي ښارګوټي اوسیدونکي هم د دغه ښوونځي د ودانۍ له جوړېدو څخه هرکلی کوي او د دې سیمې د زده کوونکو د تعلیمي ستونزو د حل په برخه کې یو مهم ګام بولي. ما مردم بسیار خوشحال هستم که در اینجا ما مردم اولادای ما این مکتب جور کرد. در اینجا نباشه ما مردم یک 600 فامیل در اینجا مهاجرین بودیم، یک 5 سال میشه که شهرک فردوس آباد شدنش. اینجا خیلی در مردم به خاطر اولادای بی سرنوشت شدنش خیلی پریشان بود. خوب شد اینم دفتر آمد، اینم مکتب جور کرد، اولادای ما درس میته، استادای ما معاش میته. خیلی خوشحال هستیم. قبل از این مکتب بود ولی برای مردم کفایت نمیکرد، صنفای کم بودک. با همکاری مؤسسات محترم اینجا 6 صنف جور میشه دیگه. اولاد ما خیلی مشکلات داشت به خاطر تعلیم و تحصیل، چون شما خودتان بیشتر میفهمین که تعلیم و تحصیل معرف ستون فقرات کشور است و نسل آینده از اینجا میتونه که انجینیر، دکتر، همه چیز پیدا شود، چون ما در افغانستان به همه نیاز داریم. باید وویل شي چې فردوسي ښارګوټی په بلخ ولایت کې یو له نویو جوړو شوو ښارګوټو څخه دی چې شاوخوا 600 کورنۍ پکې استوګنې دي او ډیری اوسیدونکي داخلي بې ځایه شوي هیوادوال دي.